روسیه وایي چې د اوسنۍ بې ثباتۍ ستر لامل د امریکا له لوري د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د افغانستان په تړاو جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي چې افغانستان کې د اوسنۍ بې ثباتۍ ستر لامل د امریکا له لوري د دغه هیواد شتمنۍ کنګل کېدل دي. لاوروف دغه راز وویل چې ترهګرې ډلې د افغانستان له همدې اوسني وضعیت استفاده کوي او په دې هیواد کې د ریښو ځغلولو په لټه کې دي. د لاوروف په وینا ترهګرې ډلې غواړي د افغانستان له خاورې په استفادې ټولې نړۍ او په تېره سیمې ته ګواښونه جوړ کړي چې له همدې امله له افغانستان سره د مالي مرستو ترسره کول مهم دي. لاوروف غږ کړی چې له افغانستان سره د بشردوستانه مرستې ډېرې شي، کنګل شوې شتمنۍ دې ازادې کړل شي او په اقتصادي برخه کې د دغه هیواد لاسنیوی وشي. په دغه غونډه کې د افغان حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال په مشرۍ لوړپوړی پلاوی او د سیمه ییزو هیوادونو نمایندګان هم ګډون لري. کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.